د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ دا وخت مو په خیر په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستۍ خبرونه ته نن چهارشنبه د تالیا د میزان د میاشتې څلورمه د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 25 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې د تازه سیر احمد سایل وړاندې کوم خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د کندوز په چادرې ولسوالۍ کې د یو روغتیايي کلینیک د جوړولو چارې پیل شوې. بدخشان کې د انجونو یو ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوه. او په لبنان د اسرائیل هوایي بریدونو کې نږدې 1500 کسان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز په چارداري ولسوالۍ کې د یو روغتیايي کلینیک د جوړولو چارې پیل شوې. د کندوز د عامه روغتیا ریاست مسؤلین دغه ولایت په چارداري ولسوالۍ کې د 320 امریکایي ډالر په لګښت د یو روغتیايي کلینیک د جوړولو چارو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله حکمت وویل د چاردرې ولسوالۍ په نواباد کلي کې د یونیسار ادارې له لوري د 320 امریکایي ډالر په لګښت د یو روغتیايي مرکز د جوړولو چارې پیل شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې د نواباد کلي شاوخوا سیمو او اوسېدونکو له څو کلونو راهیسې د لرې واټن او روغتیايي خدماتو ته نشتوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ وو، خو د دې کلینیک په جوړېدو سره به خلکو ته غوره روغتیايي خدمتونه وړاندې شي. ورته مهال د یادې سیمې اوسېدونکي د دغه کلینیک په جوړولو خوښي څرګندوي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. بدخشان کې د انجونو یو ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوه. په بدخشان ولایت کې د سباندې 300,000 ډالر په لګښت د انجونو د یو ښوونځي ته ودانۍ جوړ او ګډه اخیستنې ته وسپارل شوه. د بدخشان د پوهنې ریاست د نشراتو عمومي مدیر عبدالغني عابدي باختر شانس ته وویل چې د یاد ولایت په مایمي ولسوالۍ کې د جامل د انجونو د ښوونځي د 310,000 ډالر په لګښت ودانۍ جوړ او ګډه اخیستنې ته وسپارل شوه. هغه زیاته کړه چې د یادې ودانۍ د رغولو چارې په 1999 کال کې د یوې الماني مرستندوی مؤسسې په مالي ملاتړ 80 سلنه پرمخ تللی وو او د اسلامي امارت په حاکمیت سره پاتې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. هغه زیاته کړه چې یاده ودانۍ 3888 متره مربع مساحت کې په پاخه او اساسي توګه جوړ شوی چې پکې 14 درسي خونې شامل دي. د یادونې وړ ده چې د مهال په یاد ښوونځي کې 580 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. او په لبنان د اسرائیل هوایي بریدونو کې نږدې 1500 کسان وژل شوي. د لبنان د روغتیايي وزارت ویلي چې دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د اسرائیل په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 492 کسان وژل شوي او 1415 نور ټپیان شوي دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اسرائیل د تلې دویمه دوشنبه د لبنان پر سویل ختیځ او شمال باندې هوایي بریدونه کړي دي. دغه راپور له مخې 15 ماشومان، لسګونه ښځې او د روغتون کادرونه هم د قربانیانو په ډله کې دي. په راپور کې زیاته شوې چې زرګونه کسانو د اسرائیلو بریدونو له کبله خپلې میندې پرېښې دي. درنو اوریدونکو په خبري غړې کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړې لوی العمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.